کچری تاسو په وزن کې کموالی راوستل غواړئ نو څلور داسې څیزونه دي چې هغه به تاسو هرګز زیات نه استعمالوئ ځکه چې زیات استعمال د دې ستاسو دپاره نقصاني دی هم ستاسو وزن دپاره هم ستاسو د صحت دپاره نو په هغې کې د ټولو نه اول شوګر ده کم ته چې موږ چینی ویلی شو ځکه چې چینی زیات استعمالولو سره ستاسو صحت ته نقصان رسیږي او د دې سره ستاسو وزن هم زیاتیږي او دویم هغه خوراک به تاسو زیات نه استعمالوئ کم چې بار بار په غوړو کې پخیږي کم ته چې پروسس فود ویلی شي یعنی کم چې بازاري خوراک او بار بار په غوړو کې پخیږي چې د هغې سره ستاسو چې کم کریمینګ دی یعنی کم د خوړلو ترتیب دی کم خوړلو زړه ورته چې کیږي په پښتو کې به موږ ورته دا وایو نو هغه مقدار ستاسو ورسره زیاتیږي او کله چې بار بار تاسو خوراک کوئ نو د هغې نه کیلریز پیدا کیږي او کله چې ستاسو په وجود کې زیات کیلریز پیدا کیږي نو د زیات کیلریز د وجې ستاسو وزن زیاتیږي او دریم چې ضروري چیز دی تاسو به ډېر زیات ناستې نه کوئ یعنی تاسو به خامخا ایکسرسایز او ورزش کوئ چې دا ستاسو د صحت لپاره ډېر زیات ضروري دي ځکه چې د دې سره ستاسو په وجود کې کم کیلریز ورته ویلی شي کم د طاقت ورته ویلی شي کم د انرژي ورته ویلی شي کم چې د انسان په وزن کې زیاتوالی راولي نو د زیات ایکسرسایز او د ورزش سره د انسان په وجود کې دا کیلریز په ولی کېدو باندې شي په خرج کېدو باندې شي چې د دې سره بیا د انسان چې کم وزن دی دا په کمیدو طرف ته روان شي او څلورم څیز چې د ټولو نه ضروري څیز دی هغه دا دی چې تاسو به سټرس زیات نه کوئ یعنی ټینشن سوچونه فکرونه به زیات نه کوي ځکه کچره انسان زیات سوچونه فکرونه کوي نو د دې سره د انسان وزن زیاتیږي او سټرس او د وزن زیاتېدو را سره په خپله کې کنیکشن شته دی نو د دې څلورو څیزونو نه تاسو ځان وساتئ نو ستاسو چې کم وزن دی دا به ورسره په یو میاشت کې دننه کم شي او څلور داسې څیزونه دي چې دا به تاسو استعمالوئ او دا به تاسو خورئ چې د هغې سره هم ستاسو وزن کمیږي نو کچره هغه ویډیو تاسو نه وي کتلی یعنی مطلب دا دی چې د دې ویډیو اول پارت تاسو نه وي کتلی نو هغه ویډیو تاسو په دې پلیټ فارم کې دننه کتلی شي یا د دې ویډیو په کمنټ کې چې کم لینک دی په هغې باندې هم تاسو هغه ویډیو کتلی شي او خپل وزن تاسو کمولی شي